دوی په خپله راټولېږي خو څه شی ورله پکار دی دا کوشش او دغه وس کړه دغه ټول ځان ته واپس کا چې راټول نه وي ګډېږه چې راټول شي نو بیا بس کا پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا چې سودا خرڅ کې واړه بیا د ډول ډبلین غاړه چې سودا هر څه کې واړه بیا د ډول ډبلین غاړه بیا که چا پوښتنه وکړه یا یې دا پوښتنه وکړه اوس د مار مقابله کم ده که هر چا پوښتنه وکړه وایه هېڅ کردار یې نشته دا مې هسې خوندي کړي دا خو مړه دي لیونیا مړه لا چا را ژوندي کړي دا خو مړه دي لیونیا مړه لا چا را ژوندي کړي که ملا دی که امی دی که ولی دی که خالی دی بس له جنګ نه دې کلار شي که سرکار که ولسي دی عقل ښه شی دی لیواله خو چې څوک ترې نه مالي دی عقل ښه شی دی لیواله دغه اخري شعر دې چاته دلته کې یو ځلې بیا ډالي فطرته عقل ښه شی دی لیواله خو چې څوک ترې نه مالي دی ډېره زیاته مننه کومه دغه د ملګري فرمایش به وکړم دغه یو ملګري فرمایش کړی و چې دغه ووایه چې اوس ته چېرته کې ورکانو دا خو د نظم د نیمې نه راته شروع شوی خو دا خله چې ماته یاد شه چې له مودو نه هغه به وروسته وایم چې له مودو نه مروره فطرته ته خو مرور ښیي له مودو نه مروره بس ته یې پرېږده زوروره خلک ځان ور باندې کوڼ کي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی وي خو د مینې نه خبره زره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره کاري صاحب زره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیم بې هنره زه تا وګټله خات شي زما به یې د بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه خال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شه تا تادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دي سمدستي وکړه جانانه اوس ته چرته کې ورکه ای زما نبي درکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه و نازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه ما دې قربان شم ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه زه چې زوتې نری باره له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه موږ نه پاتې درې باره ستا خواري زما نینځکه چې جانان ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې سکه چې جانان ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې سکه ډېره زیاته مننه کوم دغه شعرونه به درته ووایم په ډېره مینه باندې تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي چې ما ته د ټولې دنیا ښه سړی دی زما سپین ګیری بابا ښه سړی دی ما ته د ټولې دنیا ښه سړی دی زما سپین ګیری بابا ښه سړی دی مونږ ملامت یو بخښنه غواړو امن دې راشي باچا ښه سړی دی مونږ ملامت یو بخښنه غواړو امن دې راشي باچا ښه سړی دی زړه مې در تور دی تا مې ورور وژلی له ډاره وایم ماما ښه سړی دی زړه مې در تور دی تا مې ورور وژلی له ډاره وایم ماما ښه سړی دی که څلخه راغله مونږ به داسې وایو مولانا صاحب دغه ملک او ملا ښه سړی دی که څلخه راغله مونږ به داسې وایو دغه ملک او ملا ښه سړی دی لیوال ته وګوري او پټ ووایي که خدای ته ښه وي نو دا ښه سړی دی ډېره زیاته مننه کوم دغه نظم به درته ووایم چې الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د روپۍ به پاتې نه شي فطرت ته چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بېرته تلو خپه نیوو کې بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا دې کوم رقم انداز و چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړې نه سلا کړې بس زمونږ د زړګي غلا کړې زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي چې بیا الله پیره بابا راشي او ته چې داسې په خندا شي تا ته وایم ښه دا شاته چې ناست دی او دا خاندي چې الله پیره بابا راشي او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار به پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زمونږ خالي جیبونه بل د خلکو بېغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زمونږ خوار نصیبونه دلته ساس کې هم گویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به دوی کی د الزام سپیره بادونه نه خبره به رسوا شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي بیا خبر له پښتونخوا شي
مولانا صاحب بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په ژړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه مولانا صاحب نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاش عیاشي ده زوروره بدماشي ده زلیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي ډېره زیاته مننه کومه